مرګرو زه نزار یوسفزی تاسو ټولو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي ویم. الله دې وکړي چې دا اختر زموږ د پښتنې خاورې د لر او بر دپاره امن راوړي، خوشحالي راوړي، وداني راوړي، سوکالي راوړي. او د اختر په دې موقع باندې زه دا ټپه تاسو ټولو ملګرو ته زمزمه کوم، که د اختر شپې لرانلې که د اختر شپې لرانلې که ته ژوندی زه دې په مړو حسابوم. ملګرو اوس چې زه کوم فنکار راغواړم د هغه په حواله به زه دا ووایم چې ما ډېر سوچ وکړو چې داسې څه ټکي داسې څه لفظونه د هغه لپاره ووایم. زه د خپل ذهن په دشتو ډېر وګرځېدم خو داسې ټکي داسې لفظونه مې راټول نه شو کړی چې د هغه د فن د هغه د سړیتوب حق پیدا کړم. هغه یوازې فنکار نه دی، اداکار دی، هدایتکار دی، ډایرکټر دی، په سندرو کې، په ډرامو کې، په هر شعبه کې د فن په هر څانګه باندې خپل ځان په ولس باندې منلی دی. زما مطلب د مسعود اختر نه دی. مسعود اختر د شمشاد ټلویزیون د دوبۍ څانګې کریټر ډایرکټر دی چې څومره ښه فنکار دی، دومره ښه انسان دی، ډېر په مینه، ډېر په عزت او ډېر په احترام باندې زه د فضل صبحان عابد صاحب په دې شعرونو راغواړم چې هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته ووې، هر ناز به دې وړمه د زړه خان مې درته ووې، اوس کوږ د خیاله ګرځه چې جانان مې درته ووې، او په ما که تندرونه اوس پرې باسي نو پرې باسه، په ما که تندرونه اوس پرې باسي نو پرې باسه، په خپله مې اوچت کړلې اسمان مې درته ووې، او زه ستا د ګمانونو نور علاج کولی نشم، زه ستا د ګمانونو نور علاج کولی نشم، لا نوره مینه څنګه وي خپل ځان مې درته ووې، او ته دومره پوه نه شوې چې دا غږ د مینې غږ ته دومره پوه نه شوې چې دا غږ د مینې غږ عابد لیوني عابد جان مې درته ووې. ډېر په مینه، ډېر په عزت او ډېر په احترام یې راوغواړئ. ډېر لوی فنکار، ډېر لوی اداکار دی ښاغلی مسعود اختر. ډېره مننه نزار صاحب، دومره الفاظ دی وویل زما دپاره جز پته نه چې پرفارمنس به څنګه کوم. زما ګډ شانتې سندرې دي را سره. یو سندره ما ویلې وه او د هغې چې کوم موسیقي ده نو زموږ چې کوم ثقافتي موسیقي ده چې تاسو ورته دوپړې باجې وایې هغې سره مې ویلې ده. هیله لرم چې ستاسو به خوښېږي.